په هر مسلمان څه ناڅه تکلیف شته. تاسو ټول چې ناست یې سره زما، نو څه ناڅه پریشانی او تکلیف هر چاته شته. چاته به د بدن تکلیفي، چاته به د مال تکلیفي، د چا به بچې نه جوړی، د چا به ښځه نه جوړی، چاته به مالی مشکلاتی، چاته به د ګوند نه تکلیفونه او مشکلاتی، چاته به د تنخواه مشکلاتی، چاته به د افسر مشکلاتی، افسر ته به لاندې د ماتحت مشکلاتی، چاته به د حکومت مشکلاتی. نو مشکلات هر چاته راځي. دا دنیا د جنت نه دی. یو جنت هغه دی چې په هغې کې تکلیف بني، جنت هغه دی چې هغې کې مشکل بني، جنت هغې ته وایي چې هغې کې به همیشه خوشحالي وي. چې دنیا وي که نه نو تکلیف په خامخا یې، چې هېڅ تکلیف هم نه نو بوډاوالی غواړو چې ته تللی نه دی. دا ملا به دې خامخا را ټیټېږي، دا به خامخا را کږېږي، دې نه خو نشي بچ کېدی. یو بوډا سړی په لاره روان و، ملا یې ټیټه وه، نو د ماشومانو پورې خندل. نو ماشومان ورته وی، ماشومان خو روانکاري شیطانانی. نو هغه یو ماشوم ورته بابا وی دا لیندرې په څو اغوښتې را؟ ملی لکه د لینده را غونډه شوې وه که نه، را کونټې شوې وه لکه د لینده په شانتې. نا ماشوم ورته وی بابا وی لیندرې په څو اغوښتې را؟ نا بابا ورته وی بچې چې زما وخت لره ورسې خیراتي به یې والې، چې زما وخت لره ورسې بے پیسو به درته میلو شي، دا ملا به دې را لینده شي، خیراتي به یې والې. نو چې بل اسم نه نو بوډاوالی غواړو چې ته تللی نه دی. او قرآن کې الله وایي لکه لا یعلم بعد علم شیئا، داسې وخت ته سړی ورسېږي چې د ډېرې لوی تجربې نه پس، د ډېرې لوی پوهې نه پس ګډې وډې وي پیسې هم نه خبر، او د داسې بوډاوالي نه خدای موږ له امان راکړي. نو دنیا کی تکلیف لازماً شته بچ کېږي ته نه، خفګان خامخا شته بچ کېږي ته نه. خو د آیت او د دې صورت ته معلومیږي چې د خدای نعمتونه د اول ځان ته را مخکې کا. ولی الله رسول الله مبارک ته خپل نعمتونه پیش کوي. یاره ما باندې خو ځوانیم تېره شوې ده، یاره ما له خو خدای بچي م را کړي دي، یاره ما له خو خدای روغ صحت هم را کړی و، ما له خو خدای دوه سترګې م را کړې وې، ما له خو خدای ژبه م را کړې وه، ما له خو خپې م را کړې وې، ما له خو یې د اتیا کاله ژوند له ډوډۍ م را کړه، د اتیا کالې را له اوبه م را کړې، میلمنو انتظام یې مو که د ښځې او د بچو یې م را له وکړو. نو په دې به تا ته تسلي میلو شي. الم نشرح لك صدرك، رسول الله مبارک تعالی دغه احسانات یو څو ور مخکې کوي. نو بیا به څه وی؟ بیا به چې هو الله پیغمبر مبارک ته فرمایي چې د یو تکلیف سره دوه راحتې. او بیا چې کله منځو کې الله چلم درته ښیي، نو تکلیف راوستونکی الله او لرې کوونکی الله. نو بیا به خدای ته سوال وکړي اذا فرغت فانصب والى ربک فرغب، خدای ته ځان وکړوه، الله ته مایل شه. ولې تکلیف راوستونکی وی الله تا راوستی نو ته به یې لرکې، پریشانی تا راوستی را الله ته به یې لرکې. دا رور، دا خور، دا مور، دا ښځه، دا بچې تا نا جوړه کړې دی او خدای ته به تی بیماري لرکې د علاج. اوس یو مثال درته ښیم. حضرت موسی علیه السلام د فرعون په دربار کې لوی شو، ماشوم، او خلکو به ډېر لوی قدر کو، خلکو به ډېر احترام او عزت کو. ولې به خلکو قدر کو؟ ځکه فرعون په زویوالی نیولی او ډېره زیاته مینه پې کوله. او د فرعون ښځه بیبي آسیې هغې خو ورسره ډېر محبت کو او دونه مینه ورسره کوله چې په کومه ورځ دوی موسی علیه السلام ومونته او اعلان یې وکړه چې دا زما زوی دی، نو 400 غلامانو وینځې آزاد کړل. د موسی علیه السلام د پیغمبر د برکت نه چې څنګه موسی علیه السلام د فرعون کور ته ورسېد، د دشمن کور ته، نو د هغه د برکت نه خدای 400 انسانانو ته ازادي میلاو کړه. دونه مینه یې ورسره کوله، محبت یې کو. نو چې دی به بارم ګرځېدو نو چا غږ نشو کولی، خلکو به قدر کو، عزت یې کو. ځکه فرعون د هغې یوازې بادشاه نو، فرعون ته به یې خدای وی. په لاره کې یو ځل په یو میدان کې 2 کسه په جګړه دي. د فرعون دی قوم د موسی علیه السلام په قوم به ظلمونه کول. نو دغه د فرعون د قوم سړی د موسی علیه السلام د قوم په سړي ظلم کوي، زیاتې کوي، وهي یې ټکوي یې. هغې هلک ته خو پته وه چې دا خو موسی که د فرعون زوی دی، مثلا فرعون په زویوالی نیولی دی، خو زمونږ د قوم خو دی که نه.
نو چې موسی علیہ السلام ولید نو هغه بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام د قوم سړی ډاډه شو، اے موسی راشه را سړی می وای او خلاص می کته. موسی علیہ السلام راغی هغه سړی ته وی دا ظلم ولې کې، دا دومره پند دی وړي شي کې تی ورته پسر کې، دا خو ته ظلم کې زیاتیو کې. دی به اصل کې د موسی علیہ السلام په قوم ظلمونه کول، په دې بنی اسرائیلو زیاتی به وسره کول. نو هغه سړی ډاډاو، هغه وی دا خو زما نوکر دی او خامخا به وړي. نو موسی علیہ السلام فطری تور لګ غوسانا کو فوکذه سوکی اوچت کو وی ها نه نخری دی بیلی شروع کړي او چې سوکی سنگ ورکو هغه د فرعون قومي پزمکه پرې وته او ساته وته یو سوک سره ته سو وته. دی وخت لا پیغمبر نه دی او د پیغمبر مقدمات د پیغمبر اله موجود دي. د یو پیغمبر طاقت د سلويختو جنتیانو برابرۍ او د یو جنتی طاقت د دنیا د سلو ځوانانو برابر دی. نو د پیغمبر طاقت د سلورو زرو ځوانانو دی، د بډاګانو نه، د مضبوطو ځوانانو، د سلورو زرو. دی وجه نه حضور پاک مبارک د یو ځل یو کافر راغی په مکه کې، وی ته پیغمبر یې؟ وی یو. وی مونږ خو اورېدلي چې د پیغمبر ډېر لوی طاقت دی. وی یو. وی ماله په کبډي راشه. هغه داسې پهلوانو چې هغه به فارس ته روم ته جنګېده به او چا را پرځولې نو، ماله په کبډي راشه. اوس به دې پته ولګي که پیغمبر خو ما به راوپرځی او که پیغمبر ما راوپرځولې نو پیغمبر به. حضور پاک پریشانه چې خدای دې سړي سره څه وکړمه، دا خوس که زه په فرضونو وردم نو آخر پیغمبر به په فرضونو خلکو له په کبړو به وردي. اوس زه مې ځیم مثلا او سپینګیری ما او ما ته یو سړي وي چې را میدان ته شو په کبډي راشه، نو زه دا خو ماله شرم دی، رسوایي ده. یا خدای د سره او ټولو خلکو لاسونه پړقول شروع کړل چې اوس بری پته لګي. او هغه سرور پهلوانو یو لوی وجود یې لرو او طاقتمن، اخو به چې څوک ورکنو په سړي به سانټې اړولې، وجود نم طاقتمنو. حضور پاک مجبوره شو خدای که انکار کوم خو اوس وایي به چې دا خو دروغجن پیغمبر دی، که کبډي کوم خو مې شرم دی. بهر کیف وی زه چې نه مې پرېږدې را دې خوښ چې دواړه سره ور مخامخ شو. نبی علیہ السلام کې دا خپل لاس د هغه لاس ته مخامخ کو او یو پوټینۍ غوندې دیکې یې ورکړه. خو د څلورو زرو ځوانانو دیکه وه، په سړي سانټې وړېدې او دا چغې والې هلته ورسېده او په دې سانټو کې وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایمان یې راوړه. چا ابوجهل ورته وی دا دې څه کرتب وکړه؟ وی قسم په خدای کې انساني زوري، د انساني زور نه دی، دا بل شان زور دی. د موسی علیه نو دا مې ځکه وی چې که ته وایې چې یو سوک کې سړی مړ شو نو سوک سوک بویا، او زما سوک جدا دی او د بشیرجان سوک جدا دی. که د دې لس سوکه مواما نو اسم نه، خو که بشیرجان د لاسې معمولي غوندې م دا لاس در وړي نو زما په خیال چې په قبر کې به د انکیر منکر والو ته بیا جت نه. دا انکیر منکر مې ستاسو په ژبه ووایي، دا نکیر منکر دی، نکیر منکر. بهر کې زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې موسی علیہ السلام سوک ورکه سړی مړ شو. اوس یو خدای ته پته ده، یو هغه د موسی علیہ السلام قومي ته پته ده، یو موسی علیہ السلام ته پته ده، بل څوک نه دي خبر. اخو مړ شو. هلکه سړی چا وجلی دی؟ څوک غږ نه کوي. هلکه دا سړی چا مړ کړ؟ دا چا وجلی دی؟ تحقیق شروع دی خو لا پته نشته. سار له هغه د موسی علیہ السلام قومي بل سره په جګړه دی. دې کې موسی علیہ السلام ولیده، وی راشه که نه دا سړی را سره په جګړه دی. هغه خو وی راشه بس تم چل دی، یو یو له به سوک ورکوي یو بس مري به. چې موسی علیہ السلام ورغی ورته وی دا سړی را باندې ظلم کوي. بس موسی علیہ السلام ورته سوک نیخ که. اخو پوه شو، پوه شو ورته وی دا څه کوې موسی؟ ما وجنې اوسه. او هغه سړي چې ورته اواز کو د هغه د خولې نه م غلطه ووته. هغه وی راشه که نه، څنګه چې هغه پرون دې راله سړی برابر کړی راشه دا م راله برابر که. بس خو پوه شو چې دا پرونی سړی خو ده وجلی دی. وی ښه یو د پرونو وجو یو اوس ما وجنې. خبره ورسېدله فرعون ته چې پرونی خو ده وجلی موسی علیہ السلام. او فرعون پوه شو
چې ما کم خوب لیدلیو چې کم الک به زمانه بادشاهي اخلي او زما د بادشاهۍ د زوال بګردي، بس دا هم دغه الک دی، دا موسی دی چې دا مونږ لوی کا. 13 کالو ته تقریبا عمر نږدې و. بس هغې فرعون میټینګ راوغوښتو چې هلکه ماشوم مې لوی که 13 کاله مې ځان سره وساتو، او زه خو پېښه کېږم چې دا هم دا هلک دی، یو یې مړ که بل یې وجه، خو خبره راس ښکاره شو او د سره څوک و، به ټول وی صاحب وجلی پکار دی، دا موسی مړ که بس ماشوم مې لوی کړی دی. بی بی آسیې وی داسې کې رکوټ هم لوی کړی دی، وی بس که ماشوم دی او که رکوټ دی خو زمونږ جنجال هم دنه جوړېږي، دی وجل بس فیصله کابینې په دې وکړه چې دی وجل پکار دی. یو سړی داسې شارټ کټ کې راتاو شو موسی علیہ السلام له، او ورته وی اے موسی ستا متعلق مشوره وکړه وجنې دی، پې وباسه، ما دله پټ اطلاع راوړه، پې وباسه. بس موسی علیہ السلام دا غځی نه فخرج خائفا یترقب، د مصر نه ووت لا او زی او پیاده مزلې شروع کړې او مدین ته ورسېد. مصر نه مدین ډېر لرې دی. اوس تکلیف شروع شو که هغه موسی چې د فرعون کور کې لوی شو، هغه موسی علیه السلام چې د فرعون ورته خپل زوی ویلي، هغه موسی علیه السلام چې د فرعون ښځې ورته خپل زوی ویلي، هغه موسی علیه السلام چې پروټوکول به ورته میلاوېده، هغه موسی علیه السلام چې نیازبینتوب یې تېر کړ، هغه موسی علیه السلام چې نه یخ ولیدل نه ګرم ولیدل، هغه موسی علیه السلام چې خشته جامې او ښکلې اعلی او خشته خوراکونه او میوې به یې خوړې. بس هغه اوس پیاده روان شو، منډې دي چې خدایه څه به کوم اوس. مدین ته ورسېد، تکلیف میلاو شو، ګرمي ده، سپې خوږ شوې، په لاره کړاو دی، مور پاتې شوه، رور پاتې شو، ولې سر اوس بچ کومه. چې مدین ته ورسېد ډېر جار ستړی و، څو ورځې شپې یې پیاده مزلې وکړې. فرعون نه خو خلاص شو، نو چې مدین ته ورسېد نو هلته یو کوي و، د هغه کوي نه خلکو څاروي راوستي، څاروي سیرابول. موسی علیہ السلام یو غاړې ته کېناست او الله ته لاس اوچت که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا خدایا زه ستا خیر ته محتاج یم. ګوره چې تکلیف راشي نو بیا به الله ته چغه وی. موسی علیہ السلام نه وروستو پیغمبر جوړېږي لیکن محتاجه الله ته دی. ای زما ربه چې ته کم خیر او کم خوشحالي م راکې نو زه د هغې محتاج یم. دا راته نه وی مخ اوس سره له راکه خدایه، ما زه محتاج یم. ګوره اذا فرغت الی ربک فرغب، خدای ته تکلیف راشي نو چا ته به مایل کېږو؟ الله ته. وی د الله نه بل څوک لرکولی شي؟ نه. ډاکټر به د علاج کوي، خو چې دا ډاکټر په لاس کې او په دارو کې د شفا الله نی اچولی نو دا ډاکټر به د مرګ نه څوک بچ کوي؟ ځه د دې ډاکټر دا بیماری به څوک جوړوي؟ نو علاج سنت دی کې به ډاکټري، دم، تعویز، درود، لیکن یقین به په الله ساتي چې خدای جوړونکی ته. الله دا ډاکټر په دې لاس کې شفا تا چې خدای په دې دارو کې شفا بتا چې. نو زمونږ باباجي دی الله وبخي، هغه به 3 کاره کوي. یو علاج کوي سنت دی، او دویم خیرات کوي لږ، او دریم دم وسره استعمالوي. دا 3 واړه یو ځای کې نو الله به فایده ورکړي. بهر کیف ډېر ستړی دی او سر ته صادر کېښود او دی غریب سم لاسته او د دنیا خلک دی هغه کوین او ګوري. په دې بعض علاقو کې اوبه ترخی وي او یا اوبه ډېرې جوري، نو یو شریک وي د هغې نه خلک اوبه په منګو کې موړي او څاروي هم ترې سیراب کوي. څوک اوښان سیراب کوي ځان ته اوبه راوباسي، څوک ګډې چیلی، څوک منګي. خلک لاړل، یو 2 جنکې دي ومن دونهم امرأتان تذودان، هغې سره ګډې چیلی دي او هغه ګډې چیلی اخوا کوي، د دې خلکو نه ځان لکوي. چې خلک لاړل هغوی هغه تیږه راواخېسته او د کوي په سر یې کېښوده. هغه غټه تیږه وه، 12 کسانو به پس ایښوده، یو کس به نه شو ایښودی، او برقه به دونه غټه وه چې 15 کسانو په شریکه به رایسته. په دې حوض کې څه لږې غوندې اوبه پاتې وې، هغې د جینکو ته پرېښودې او ظالمانو د کوي په سر غټه تیږه کېښوده او لاړل. موسی علیه السلام هغه جینکو ته وی ما فتمه کومه، تاسو دلته څه ته ولاړ یې؟
وی مونږ به الله ګډې چیلې سیرابو چې دا سړی لاړ شي حتی یستر الرعا مونږ د سړو سره یو ځای نه کوو دا سړی دی پردي دي او حیا نه کوي چې دوی لاړ شي هغې نه پس به مونږه دا خپلې ګډې چیلې اوبه کوو دوی سره نه کوو مونږ یو ځای هغې خو تیږه کېښوده لاړل چې دېږدي ورله لږې غوندې اوبې بله په ډنډوکو منډوکو کې پرېښې وې موسی علیه السلام ورته وې پورېږې زه دله اوبه راوباسم اخو پیغمبري طاقت ته رستو پیغمبر جوړېږي مقدمات موجود دي تیږه په خپلو لاس اوچته کړه او اخوی کړه او هغه ګڼو کسانو چې کومه بورقه رایسته هغې اونښته او اوبه راوباسي او بار ډنډونو کې اچي په حوضونو کې جینکو وې خدای دا څنګه انسان دی هغه بورقه چې لس اته کسان یې راوباسي په یو کس یې راوباسي هغه تیږه چې لسو دولسو کسانو به اخوا کول او د یوازې کس اوچته کړه او حیاناک هم دې مونږ ته ګوریم نه ګډ جینکو ګډه چیلې ښې مضبوطې سیراب کړې نور کله په نسبت زیاتې اوبه وله ورکړې او لاړې او موسی علیه السلام هم اقا د تیږې پس باندې تیږه کېښوده او سم لاس ډډې والا ستړی دی او الله نه مقه سوال کوي ګوره نیکي یې وکړه نیکۍ نه پس بیا سوال کوي یا الله رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای ستا هر قسم خیر ته زه محتاج یم چې کم خیر راکې نو خدای زه ورته محتاج یم راکړه دا نه ویم چې دا خیر راکړه دا راکړه دا راکړه خو زما خدایه مدد وکړه په سلګونو میله مزل مې وکړه په زرګاو او مدین ته دلته رالمه او کور پاتې مور پاتې قوم پاتې هر څه پاتې وجنې مې دلته رالم سملاس جنکۍ لاړې پلار لا جنکۍ څوک وې د حضرت شعیب علیه السلام لوڼه وې د پیغمبر هغه له لاړې بابا یو ولک دی او مسافر معلومیږي او ډېر عجز دی غریب دی او بې کسه بې سوکه معلومیږي او ډېر پریشان او ستړی دی او بابا دقسې مونږ له ډېر طاقتمنم دی مونږ له اوبه راوویستې ګډه چیلې سیراب کړې نو بابا ډېر غریب دی ما مونږ سره یې ښېګړه وکړه وی بچي ورشه راولې شعیب علیہ السلام لور لاړه ورپسې چې لاړه نو شعیب علیہ هغه جینۍ موسی علیہ السلام ته وی ان ابي يدعوک بابا مې دې غواړي چې تا مونږ ته کمې اوبه راوویستې د هغې مزدوري درکوي مونږ له دې ګډې چیلې اوبه کړې مزدوري درکوي څنګه دې لیأجرک ما سقیت لنا دی که څنګه دی تاله مزدوري درکوي دا د ګډو چیلو د سیراب لږ غوندې بابا مې دې غواړي موسی علیه السلام غریب خو هم دا لوزبانه ګوري چې چېرته سر سوري ته کړم وی ښه جینۍ ته مخکې د موسی علیه السلام ورپسې شو چې بعد راځي د جینۍ دا پرتوګ لټي نو دا نلې یې لاندې ښکاري نو موسی علیه السلام هغه جینۍ ته وی ای خورکې شاته شه نو ما په نظر پتا باندې لګي نو ما له شاته آواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته تاو شه او جینۍ خو پوه شوه چې دا لږ خو ډېر ایماندار هم دی یوازې طاقتمند نه دی ما خو یې صرف طاقتمند دی طاقت یې شته دا سړی خو ډېر حیاناک دی ډېر ایماندار دی ګوره ما ته ګوري نه خلک خو هسې بېسه پردو ښځو ته ګوري او دی خو ما له د شا نه وه ما ته وي شاته مې شه خیر په لاره تلل شعیب علیہ السلام له ورغ دا جینۍ شعیب علیہ السلام ته وایي دا سړی دی ده مونږ له ګډې چیلې سیراب کړی وی ښه بچې د کم دی نه رالی څوک یې موسی علیہ السلام ورته ټوله قصه وکړه دقسې د فرعون چل مې وکړ ما خو سوک ورکو سړی مې وجه نه امړ شو هغه اطلاع ورسېده او زما متعلق یې سمن جاري کړ زما متعلق یې فیصله وکړه اشتهاري مجرم چې دا مړ کې او موسی علیہ السلام چې کله روزي څه وایي الله چې کله روزي هم د خدای نه سوال کوي رب نجني من القوم الظالمین اے ربا د دې ظالمانو نه مې خلاص کا چې روزي هم سوال کوي رب نجني من القوم الظالمین خدای ظالمانو نه مې خلاص کا او چې رسی نو بیا د خدای نه سوال کوي ګوره تکلیف وخت کې به د خدای نه هر وخت سوال کوي دا باندې بعضې خلک وایي یاره ما خو ډېر سوالونه وکړل نه پوره کېږي
نو ته خدای سره جنگ کولی شي خیر دی کوا 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 او الله به پوره کړي نا ورته څه وایي وی فکر مکوا نجات من القوم الظالمین ته خدای د هغې نه بچ کړې ښه هېڅ فکر چې ونه کې هېڅ پام چې ونه کې دلته د فرعون بادشاهي نشته نه دلته د هغه لښکر شته نه دلته هغه را رسېدی شي هېڅ فکر چې ونه کې اجینې پلار ته یا بتستاجر هو ان خیر من استاجرت القوی الامین وی بابا دا ځان سره مزدور کې نه مزدور کی دو صفت پکار دی یو طاقت او یو امانتګر چې خیانت پکې دی نو دا طاقت منم دی هغه برقه چې اتولسو برستا په یو کسې راوستا او هغه تیګه چې اتولسو بوچتولو کته کوله به نو په یو کسې اوچته کړه نو یو خدا طاقت منم دی او بل دا الک ډیر خسړیم دی خیانتګر نه دی تاسو خیانت مختلف قسمونه دي ولی پلار درست وکړم نه مخپوته نه قتل نو چې پلار ته نه وي او د ما سره خیانت نه کو د ما خپوته نه قتل نو اس فکر چېونه کې تاسو سره به اس خیانت نه کوي نه به مال کې خیانت کوي نه به بیبي کې خیانت کوي او نه به په لونو کې خیانت کوي اس فکر چېونه کوي شعیب علیہ السلام پیغمبر دی پیغمبر ته کشف کیږي پیغمبر ته وحی کیږي شعیب علیہ السلام فوراً موسی علیہ السلام ته وی موسی یو کار نه کې ما سره نوکری نه کې که اته کاله دې ما سره نوکری وکړه نو یو لور به درکړم او که لس دې را سره پوره کړې نو ستا احسان به خو اته کاله که دې ما سره نوکری وکړه لور به درکړم کلش شو ډیره ښه ده موسی علیہ السلام ورته بس ټیک تا الله علی ما نقول وکیل زما ستا منځ کې خدای وشوه خبره دا الله په دې کې حکمت دی اوس هلته تکلیف ورسید او د فرعون ظالم په محل کې لوېده هغه فرعون چې د خدایۍ دعوی کړې وه دلته الله د شعیب علیہ السلام پیغمبر کور ته راوسته د فرعون د کور نه خدای د پیغمبر کور ته راوست هغه کور چې هغې کې د فرعون د خدایۍ دعوه کوي نو الله راوست هغه چاله چې د خدای نیازبین دی شعیب علیہ السلام هلته خدای راوست ټیکانه میلو شوه خو تکلیف بیا هم شته که نه اته کاله بعد کې بعض علما وایي چې نه لس کاله یې پوره کړل چې پوره یې کړل لورې ورته په نکاح کړه او هغه لورې په نکاح کړه چې چا سفارش کړو چې دا سره مزدور کړه شعیب علیہ السلام والا پلی لونا پلی گڑی چیلے مرک جام بچی داستا شوی او زور شا بچے پا دا گڑی چیلے بوزا او زوس لس کالا دی تیر شوی دی نو کتق پلی مور لزین او استا سوک نپیجین زن لار شوس تا چاہتا زن مخایا پلی مور سر با ملاقات مو کی رور با مووینے او رازاوس بس اس لس کالا تا سوک سپیجین چی تا زن نخی او زور شي او کونټه دن پرته دا راواله دن کونټه پرتی دی ولی چې دې ګړو چیلو په تپانی مانی پر راغورځي ګړو چیلو والا ته کونټه ډېر ضرورت شپون کیتا نو چې ګړې چیلې د پانی پر راغورځي ورشه چې ورغه کونټه راوړه دا مې راواغښته دا کې د بل راواله چې هغه کې خو دا او بل ته لا کې چرو است بیا غوا وی تا ته ما و نه وی چې دا کې دا بل روان هغه کې خو دا بل راواغښتا چې بل راواغښتا چې راغی بیا ما غوا چې سوزلې دا وکړې خزه به زستا په قسمت دا ولی وی دا هغه کونټه ده چې آدم علیہ السلام د جنت نه ځان سره کوم لس څیزونه راوړي یو پکې دا وه دا ما ته رسېدلې به زستا په قسمت ته وړه ځان سره بیبي ورسره ده او پلاره را روان دي چې پلاره را روان دي یو ځای کې په شپه راله زلزل دی طوفان دی او دغه علاقه چې دا کوم ځای کې په طوفان او باران راغی دې ته وادي سینا وایي د کوه تور خوا ده
او اتفاق دا دی چې دی وخت د موسی علیہ السلام بی بی ته د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف شروع شو. الله دا خودش بیان دی، دا بس کوم، دا خودش بیان دی خدایا، او باران دی او ساس کی دی او د دې خدمه ماشوم کیږي دې سره اوسو کما دې له اوس ګرم خوراک پکار دی، ګرمایش ولا پکار دی. یو لري دې کې رانه ولیدا نو رانا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې ګوري. نو دوی ورځما خدای ته وې ورځما او دا اور بلیږي نو تاله یو شونټه راوړو سسکار مار شغله دراوړو چې دلته ته اور بل کم چې لګه ګرم شي. خدای وته وې موسی دا علاقه مونږ ته معلومه ده، دلته ماران ډیر زیات دي، دا کونټه ځان سره وانه او دا په پانی دی پخپو کا اسنه چې د مار دل ټک درنه کی او کونټه وانه. موسی علیہ السلام کونټه لاس کې واغې ته پانی پخپو کړې وراغې چې ورغه یو اون دا پاغه اون کې اور بلیږي د تدا سے محسوسه ده چې اور بلیږي. گیا یا سشیر واغشت لاس کې د خشاک یو یو شوړه را واغشتا او هغه ته داسې ورنږدې کړه او چې دې نږدې کوي هغه ته برکیږي، چې دې نږدې کوي برکیږي او تو نه کوي او داسې حسن دې پکې چې حیران شم چې خدای دا څه مسله ده. په دې سوچ کې دې چې आवाज ورته شو اے موسی انی انا ربک زستا ربم خا زستا ربم ز اور نیما فخلعنا علیک پنیو بس انک بالواد المقدس ته چې کوم ځای ولاړې نن په مقدس مکر دی نه پاک ځای بل نشته او د دې نوم توا دی، وادي توا. هلته ورته بیبي وی پانی پخپو کا مار لړم دیو نو خوري نو په اسباب اعتماد شو. دلته چې الله سره ملو شو نو د الله خوا کې اسباب کار نه ور کوي لري کا پانی دا ادب هم تا تقاضا ده. انک بالواد المقدس او د دې وادونم توا ده. خو چې وی انی انا ربک نو زماو د خدای د خبرو منځ کې فرق دی. زه خدای په خلقو خبرې په خلقو ما او زما خبرې چې تاوري په غوږ به اوري او د یو طرف نه به اوري او د الله خبرې به د هر طرف نه اوري او د الله خبرې به یوازې په غوږ نه اوري، په اندام به اوري. اینا انت یا رب رب کم دے کله یو خوا مخلی کله بل خوا مخلی. الله وتوی ودا کونټه دی وردا الله وتوی تر ظالمان نبوت درکړو پیغمبري مې درکړو. ذا فرعون تا اجه کم دی دشمن دی التزا هغه ته نصیحت پنر مې لاول پیکا پنر سختی و سره خیر دې مکو الله داغه په ما بدل پورې دی سړی مې ته وجره دی او زما خو جبه لګین خلی نو مالا مرګره پکار دی وستا مرګره ستارور دی هارون امستانه مخ کې پیغمبر کړی دی ځه ابد انتظار کوي دا غجب استانه کولاو د فصاحت ډیر دی نو که تا ته مشکل پیخیږي ابد سره مدد کوي الله سړی مې چې ته وجره دی ویته دا کونټه وګورځو چې کونټه سنگ وګورځو ل الله ته وجدا خامار جوړ کو بیبي وته وی وردل تماران دي کونټه یوسا الله یو درېګه چې دا کونټه نه دل مار جوړ کو یو وجدا خامار ته جوړ شو. نو بس موسی علیہ السلام شاته شو او من ډکړې چې خدای داسو شو ویلا ته خبر یریګا مو نه یری راواله کوته ول یوسا چې کونټه له څنګه ګوتې یوړي مارلا واپس ته کونټه جوړه شو. وې د ګریوان کې لاسو منډه چې وې منډه بارې راوستو رڼاته ته شغلې ته خاطه بیماری نه ودا پرس مرض شغلې وی واپس یو منډه ټیک شو. وې دا دوه خو مې در کړو ځای فرعون زبدي مدد ان مع العسر یسرا تکلیف سرا سوراحتا دبل
الکه تکلیف سره سو راحتا دعا واپس خدای خپل کور ته کلی ته مرسو او ولې داسې نعمتونه ورکړل چې ولا خدای پیغمبري ورکړه رورلم خدای پیغمبري ورکړه فرعون نم بچ کو بیبیم ولا خدای ورکړه او د شعیب علی السلام غوندې صخرم ولا خدای ورکړه او داسې معجزې خدای ورکړي چې داغه پشان معجزې کمی دي مضبوطی معجزې ولا خدای پاک ورکړه اوس ګوره ما په خبرو سره سي ده کنه نو تکلیف ورسیږي دا مو آیا چې دا د خدای بدی شمه یاره یو خبره ده تکوم په دې نصوصو کې قران سنت په دې حدیثو کې عموما او قران کې موتا اشاره شته کله په انسان تکلیف راشي دا د خدای غضب د نیوکه ده پاره او کله په انسان تکلیف راشي وې دې سره ګناه راځي او کله په انسان تکلیف راشي وې دې سره مرتبه اوچتي نو زبدا په سپه جنم کې دا کم یو دی نو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دی په بوادر کې وې دا چې پچا تکلیف راغله د دیو ګوره چې د څه پوزیشن دی نو کدی په دې تکلیف خوشاله او چې خرج له کومه تکلیف راغی چې ګناه مې پیورځي مرتبه اوچتی شي نو وې کې دې په خوشاله نو دا ردی دلیل دی چې دې سره مرتبه رد اوچتيږي او کدی په خوشاله نه دی خو یاره پریادونه هم نه کوي تنگم په نه دی وای چې خدای ما جوړ کې خدایا خو فریادونه نه کوي نو دا د ګناه درجه دو ذریعہ ده په دې ګناه راځي او کدی په تنگ دی فریادونه کوي او خدای دې صحیح کړي ما زمونږ کومه غبل نه کوي په غن راځي او په ما راځي نو پوه شي چې دا د خدای غضب دی دا نی وکړ نو چې کلم تکلیف او مصیبت راشي د خدای نه بګیلې نه کېخه دا به زما ګنای پاغي به خدای رانی شي دا به مروانی کړي نو الله به مال کونټه را برای نو دی وخت کې به ته اس فریاد چونه کې خدای نه فریاد کوا دا نه وای وای خلک کوي خو فریاد نه مراد دا چې د خدای نه ګیلاونه کې بدر دونه خدای نه د ګړې وړې نه خېږي دی باندې الله خپه کېږي دقه چلو چې دا موسی علیہ السلام کړی دی تکلیف راغ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب نجنی من القوم الظالمین او خدای ول نبوت پیغمبري ورکړو شعیب علیہ السلام باندې پیغمبر اسخر شو او د شعیب علیہ السلام لوري خدا شو او خدای ول معجزې ورکړو هارون علیہ السلام او سره خدای پیغمبر رال هارون علیہ السلام خو پیغمبرو مخکې وته الله وحی کړی و چې ورور دی روان دی او تبار ولاړو او د موسی علیہ السلام استقبال او د خدای د لیکل د لیدلو یو جلکی مولی داغې نه لوی نعمت بل کم دی یو ځلم دا موسی علیہ السلام رستو کوه تور تلال خدای ول کتاب ورکاو نو سلویخ رو دی پا کوهی تور کی تیرے کر سلویخ نو اللہ تیوی ما تزانو خایا رب ارینی انظر الیک قال لا ترانی ما نشلی دی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانا فسوف ترانی ویدر غر تزق پل یو جلک خیمہ نو کدی پدر ٹھیک شنو تبا میوینی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا اغه غر ته خدای ځان او خو لګون دی یو جلک نو غر ټوټه ټوټه شو لکه درنجو ختم او موسی علیہ السلام بیهوش پریوت علماء لیکي عجیب خبره ده علماء لیکي چې دا کم جلک الله دا خپل دی غر تخو نو الله او یو زر پردونه پورې غاړه او یا زر پردی دی پمینس کې او یا زر او چې د موسی علیہ السلام اونلی د غر ته چې خونو هغه جلک خو بنده تراشی کنه نو دونه په موسی علیہ السلام اثر او شو چې د موسی علیہ السلام مخته بچا قتل ټینګې دی باندې شمل کېده با سلوی خروز موسی علیہ السلام تفسیر الدور منصور لیکلی
سلویخ ورځې موسی علیه السلام به په مخ څادر اچو، بیبي ته هم سلویخ ورځې مخ نه خاو. مه ګوره ما او قیامت کې به الله زمونږ په سترګو کې طاقت پیدا کړي، او جنت کې به الله زمونږ په سترګو کې طاقت پیدا کړي. نو وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. موږ به خوشحاله یو، په خوشحالی کې به خپل رب ته ګورو او ملاقات به کوو. الله دې زمونږ نصیب کړي. نیک راغیر ور سره دی هارون علیہ السلام او بیبي خپل کور ته بوتله، مور سره ملاقات وشو، مورم خوشحاله شوه. ځکه 10 کاله پس د بچي سره ملاقات کېږي. او نیک ورغې په فرعون باندې دربار ته. څوکې زه موسی یم، دا مې رور دی هارون، مونږ تاله راغلي یو، ما له خدای نبوت را کړی دی، دا پیغمبر دی او ته یو خدای ومنه، ایمان راوړه. الم نربک فینا ولیدا، زمونږ ماشوم نه لوی کړی، سړی دی نه دی وجلی، ته خو زمونږ اشتهاري مجرم یې. خرج خدای لاس لرا وسته پریدم دی چې ته تلا ما ته وی یو خدای ومانه، خدای خدای ما فرعون وته وی، او تلا ما ته په مې ایمان راوړه، سړی دی وجلی دی. خرج خدای ګوتو لرا وسته او تا سره څه دلیل دی چې ته پیغمبر یې؟ موسی علیہ السلام ته دلیل غواړي، یو کونټه ټاک ورکه بزمکه وغورځوله. الا لا شابه کری تبا شوما. هغه مې یې ګټی ځنه تیزه نه ته څنګه خدای او د خدای دعوه کې چې د مار نه پوسکې چي او د مار نه منډې وي اوس او لاسې ګریوان کې منډه چر وې سرناګانې ته خېږي. بس فرعون خو یریدو، موسی علیہ السلام کونټه ته ګوت کړي، واپس سم شو. بس فرعون خو یری چې بابا جی ما خو وې دا زموږ اشتهاري دی او دې پانسی کو دله سو ګوتې وړي شي دغه خو تیار کونټه ده او کونټه خو اجدها مار ده، که یو ټکی راکو خو تباه بشم. خو یارید موسی فرعون او خیارو فرعون قوم سره مشوره وکړه چې د سره سوکو وی صاحب ته دونه نه پوهېږي جادوګر دی، د کونټه نه خو چې مال جوړي خو جادوګري، لاس نه چې رڼا خي جادوګري، جادوګران ولا راغون که مقابله به وشي پته به ولګي. وی موسی ته خو جادوګري 12 کاله دی تېر کړل، جادو دې زده کړه سره دی او زه د جادوګر راغونډوم نو پته به دې ولګي. موسی علیہ السلام مې ډېره ښه راغونډ کا. وی په کومه ورځ؟ وی د اختر پر ورځ، ما دې حکم یوم الدین، د اختر ورځ. ځکه ډېر خلک د اختر میلې راځي دنیا تماشا وکړي. موسی علیہ السلام ته پته و چې زه به ګټم پرې چې دا خلک مسلمانان شي. د اختر ورځ د دنیا راغونډه شوه چې نن به د موسی علیہ السلام دغه سره مقابله کېږي د جادوګرو سره، او جادوګر یې غټ غټ راوغوښتل او د موسی سره دغه چل کې هغه وی صاحب دی د کونټه جوړې موږ یو طرف پړو نه جوړې، دا خو موږ هم جوړولی شو. وی جوړولی شی وی یو وی که مو ګټله بیا به سي. وی تاسو به زه د سینټ ممبران کمه د قومي انکم من المقربین، وزیران دی نه جوړو، منسټران جوړو، د اسمبلی ممبران، د شورا ممبران ما ته بڑی نزدې. صاحب د اختر پر ورځ موسی علیہ السلام راغی، هارون علیہ السلام یو کس نیم غریب او تر دنیا جادوګر راغل او د دنیا خلق راغل. موسی علیہ السلام جادوګر ته القو دا وګرځوي څه کوي نو افیذا عصیهم وحبالهم، ها هغه دا غوي سره کونټه وي او غوي سره رسې وي. اورګه غایت میر شو هغه داسې ښکارېدلې یخیل الیه من سحره انها تسعى، یعنی منډې نه والي ماران ته نو جوړ شوي، نظربندي غوندې کړې وه نو خلکو ته داسې ښکارېدلې لکه چې دا منډې وایي. سو کوئی پاره ورکړی، پاره چې ورته ګرمه شي نو حرکت شروع. خیر دغه پرېږده، بس جادو رسے د سونه ماران جوړ شو. اے وجاءوا بسحر عظیم، قرآن وای ډېر لوی جادوی پیش کا، لږ نه ډېر لوی جادوی ور پیش کا. موسی علیہ السلام ویل چې دا خو په زرګونو ماران جوړ شو د رسونو دا کونټه کو دا چوکونه، دا بس چل کېږي د پکې په دا میاس کې ما الله ته وګوردا کونټه ګوره د خدای خبره مني ښه. عقل سوی عقل وی چې کونټه لاس نه لر نه کې، ولې مار به په کونټه وجنې او الله ورته کونټه غورځوا
دا خدای منی دا عقل نه منی او چې کونټه وغورځولا فاذا يتلقف ما يفكون کونټه خو نمار جوړ شو خلی واز کړه او چې څونه ماران یو کړو الواقع تیر کړل او روان شو په فرعون پسې اورېګا اوس چې ورغه فرعون دستونه شروع شو منډي تیزونه دي د تیزونو باران مو یا لکه خدای ته وګوره شی ونیسا نو دې برابر هم دی دا پیغمبر چې کنه د سره د الله یو طاقت دی دله خدای صبر هم ورکړي او الله په خپل کار خم پويږي ګینه انسان لوي کنه چې لګي ور پرې خو چې دو درې ټکه ورکړو چې د قصه خلاصه شي که بشیر جان او الله دنیا به په غر کا کړي بهر کیف ساحران جادوگر په جادو پیږي مولا په مولا پیږي او ډاکټر پیږي هغه پوي چې دا جادوگر نه دی بس هغه ټول یې امنتو برب موسی آمنا برب موسی او هارون د خپل موسی او د هارون پر رب زمونږ ایمان دی ټول مسلمانان بزرګاو خلک او فرعون خو پیږي چې دا ما خو دا یو په پړ شي ختم بشي هغه خو بل وې تاسو صلاح کړو مستاتم کړو انه لکبیرکم الذي علمكم السحر دا تاسو مشر جادوگر د چره ته خوله او پرې دمم چتا پسولې کوم لاس پیدا نه پرې کوم هغه وی مونږ به سوچو چې تمړه کې خدای له بلار خبر وګدا د بل جمعه کې به ده ان شاء الله خلاصه کما خو زما د خبره خلاصه څه ده زما د خبره مقصد دا چې الله مونږ ته خی چې فکر مکوي تکلیف پرازي په تکلیف کې د خدای نعمتونو بدن تر مخ کې کوي په خبره خو پويږي کنه او بیا د خدای د نعمتونو نه پس فکر مکوي د یو تکلیف سره به ډبل راحتونه او دا غي نه پس چې تکلیف ځان ته د خدای نعمتونو را مخ کې او دا سوچ راغی چې تکلیف ته راحتونه سره ډبل دي نو بیا عبادت وکاو د خدای نه سوال وکا تکلیف په خدای لري کې